سلامونه احترامات رو د لیلا مجنون کې سی بدرته نه جوړوم نه تاسو سره وخت نه من سره وخت سره قاری صاحب چې څوک کوم دغه هیباتي زناور د خلکو تقریرونه نه مني او د کنزاګانی کوي په کمنټونو کې دوه ځلند مثال ورکوم راشه چې ما په کونړ کې تا کوم ظلمونه کړي 15 هیوادوال د کلی نه را بهر کړل د دونه پتلونونه په غاړه ونه د امریکا ټاپی ور باندې تا غره ته بوتل ټول دی وويشتل او یو د په شهادت ورسولو د غینه بعد د یو هیباتي غږ پکې کوي چې د بوتان به تنه روباسو راشه هیباتیانو زناورو ما ویډیو نشر کړی د په دغه پاڼه مې نشر کړی د راشه وګورئ دوی چې کوم ظلمونه کړی د کلی نه یو ماشوم باندې خزه مریضه و د ډاکټر ته وړل د هغه زنانه په حق رسولې ده سره د ماشوم په حق رسولې ده هغه نه کافر و نه د امریکایانو سره غي کار کولو د هواد د وطن خزوا دا هغه ظالمانان د قاری صاحب چې په بمانو باندې خلک کینی په کونړ کې چې دوی کوم ظلمونه کړی دي غونډې دنیا ته غونډې نړۍ ته سرګندي په کونړ کې د جمعات نه تا خلک وېستل په مينونو د کینول د پټي نه تا خلک بوتل په بمانو د کینول د خلکو نه د سرونه پرانا ورځ باندې غوڅ کړل د خلکو په سرونو باندې تا والیبالونه فوټبالونه وکړل آیا ته د کوم ځان ته مسلمان وي په دې چاکلیټي خبرو باندې خلک دوکه کوي هیبتيانو زناورو څوک چې هیبتيان دغه تقریرونه نه مني راشي ما په خپل پاڼه باندې هغه کونډیان نشر کړی دي چې تاسو 15 ځله په حق رسولې دي فقط من جنایات وایا پوسټ ملګری من جنایت د قاری صاحب د ما د لیدلو سترګو باندې د جمعات نه خلک کیستی دي د جمعات نه یو دغه او بخي کونړ میربل ولسوالي او سرتیره صاحب هر څوک چې ورور د راځي سټوډیو ته ولایت ولسوالي نوم باور کوي لکه دی ورو چې لیکلي کونړ میربل نو موږ په یو د میربل ولسوالي جنایت مبارک دی وای د کونړ د جنایت مبارک وای دغه څه په نوم باندې که څوک په خپل نوم باندې راځي لکه دلته مثلا یو چا لیکلي ورور چې ذبیح الله زدا نه راخلم او ویډیو د سره شیر کوي هیبتي زناوران را منشن کوي د افسوس ای خود څه چې کله موږ د جنایت خبر راشي بیا نو ملګری بده تړ نه تنګوي تر اخره بده توسيږي تر څو د دشمن په جنایاتو باندې پوسي او ویډیو په شیر کوي ک وطن سره مومینوي د بیرغ سره مومینوي د خپل هیواد د اتلو سربازانو سره مومینوي ویډیو شیر کوي تر اخر باندې تر اخر باندې چې نن بده دوه نجس مخ د ټولو خلکو تخکارا کوم هر سړی چې دلته وي وروره ته خو ته دې خلکو جنایت وګوره چې وروره پیشکش سور کوي او بیا د خلکو په وګ نه باسي پیشکش سور کوي او بیا د وی ماف د خلکو لاندې وروره د بیا د وی ماف په خپل ناراضي د مرزادیان ور باندې سوري کوي دا دومره جنایتکاران دي تاسو به جنایت اوریدلی وي چې وخت غورور ویل چې خوست ولایت مساخل په ولسوالۍ کې وروره یو نفر راوخسته یو بخې د ونی پورې وتاړه بل د موټر پورې په روغ منځ د څه وشکاوه تاسو بنن د دې خلکو په صلح او زرها او جنایتونه ووري مهرباني ساتي رسې بيدامه ورکي قاری صاحب 15 کسان د کونړ د برمل ولسوالۍ نه جکړل غرته جکړل وی وشتل به رحمي سره قتل کړل بوټان ته نه په اخیری کې وباسینو دا جهاد شولو د 15 کسان په وخت ځلکدان کې مابل ورته ماشينه په خلک کې کېګدي مړکوي زه نور د تا وخت نه ځای کوم نور مرګرو ته وخت ورکړ چې څوک یقین نه کوي راشه ما شیر کړی دا ویډیو په خپل سترګو ګوري چې څوک یقین نه کوي 15 مسلمانان شهادت باندې رسولې دي راشه ویډیو په خپل سترګو باندې وګوري که زه دروغ درته وایم د ما په مخې راتو کوي قاری صاحب وخت نه ځای کوم لکونو جنایت کړی زمون بالکل یقین ده چې سره بیان کړي خلکو ته یو یادوري وشي ما 15 کسان د کلی نه راوېستل په دغه باندې راوېستل چې هغه ورته وشر نه ورکو خیرات ورته نه ورکو دا خو خیرات خوري دي دوی نه پیسې غوښتلې هغه ورتل چې موږ سره پیسې نشته د موږ پسلونه نه دي کړلې موږ بل څه نه دي کړلې په نوم دې ولسوالۍ او په یو نوم په بل نوم غرته وخه جوړ په شهادت ورسول آیا دا غریبانان خپل بچن شي ساتلې په پټي او په پسلونو باندې دا تا څنګه وساتي هیبتي زناوره تا بیا په برحمن نه سره 15 14 کسان په شهادت باندې ورسول دا خو څه پټه خبر نه ده ته به کم ظلم پټوي ته به کم په ظلمونو باندې پرده راکش کوي کته دا چکلیټي خبره کوي او دا ویډیوګانې راوړي چې په کندوز کې حکومت د آل کړي دی د کلی خلک په شهادت رسولي ته په دې خبرو باندې دا خلک نشي دوکه کوي طالبہ ته نور دا چکلیټي خبره د ختمه کړي مازګاری صاحب وخت د زیات شو بس الله په امان قاری صاحب السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام مهرباني قاری صاحب ګور زه به تاسو د حکومت کوم جنایت اغس کړي د زه به تاسو په باندې وغږی بات جنایتکاران تاسو یاست خدایم غرق چې غرق سي بیا عقل خره خنزیره ته دومره نه پیګم موږ ته جنایتکار وای حکومت غرور خو هغه ساتي سرحدات ساتي خپل خاور ساتي خپل امور ساتي خپل قانون ته احترام لري حکومت کې جنایت کوم شو خو ته مجبورې جنایت ته چې یو چا کوړه ورځي زبر باندې بمبار کوم ولې ورور په پنځیر کې جنایت نشته دا پنځیر خلک چې حکومت سره مغږی ولې جنایت نشته خو تاسو جنایتکاران استئ د پکتیا ماټا خان مهرباني وکړه سلام بنا درته چاوم بلا زاورخه زاده ته ورور منګه ته هغه نه پریدو ته با څوک ملګری کنټرول ته کار څوک ناس زما د اجازه نه بغیر کسمر اخلي خپل کنټرول کوم هغه څوک راخلم ضرور پیګم چې بغلان ډنډ غوري صاحب مهرباني وکړه قاری صاحب سلامونه ونه کې هله
زه به د دغو هیبتیانو یو جنایت درته وایم. د ما په منطقه کې یو قومندان د شارع قومندانو دا په 20م د روزي کې په د ولسوالۍ په بازار کې د خلکو په منځ کې یعنی دغه سړی ډېر پټ راغلی و، دغه رودماته یې اخیستو. دغو خبیثانو، دغه رزیلانو، دغه خنزیرانو انتحاري خرمرګی په وکړو. 9 نفر مړه شول شهیدان. هغه روزمات ته راغلی، قسم ده خپل ګوره 9 بیچارهګان شهیدان کړلو. هغه بیچارهګان چې نن هغه په جماعت کې ډوډۍ ورته ټولېږي، هغه ته په جماعت کې وړو او ډوډۍ ورته ټولېږي، هغو یتیمانو ته. دا یو دا د ما د منطقې یو مولوي و، تقریبا 10 شاګردانو ته درس ورکوو. دا چې خبره او دا قومندان عادي قومندان نه و، دا قومندان و چې د تقریبا 120 یتیمو کورنیو ته ډوډۍ ورکوله. 120 هر میاشت په غوړي یو بوجي وړو او وچ چای لوبیا دا شیان ورکول. نو دغه مولوي صاحب ویل دغه قومندان ورور او بخره جنایات بیان کړ. جنایات دغه جنایت چې ورور یو کس راغلی روزمات ته او دوه خرمرګ ور باندې وکړ. ګوره جنایت اوس ته ګوره جنایت ته دغه مولوي ویلي ول دا قومندان خو ډیر ښه سړی و، دا څنګه دا ولې په کوم جرم باندې دا شهید کو؟ دغه دا طالبان ورته راغلل. د قومندان دغه مولوي صاحب له جماعت راویستو په مازیګر او ماقام ترمنځ فرض تقدیري په وخت اعلان وکړو. په جماعت کې اعلان وکړو، ټول کلیوال راوستل، مور او پلار ټول ورته ولاړ په 30 نفر د جماعت لمخه ضربه پلار ور مخته قسم په خدای د پلار ضربه اوس فلج وامر د دغه دومره جنایت کاران دي. ډیره مننه کور ودان نور ملګری انتظار کوي، تاسو اجازه وي کور ودان ځوان سالوړي وسی. پکتیا زورمت صاحب غږ اوري؟ سلامونه نیکی هیله جوړ په خیر. وعلیکم السلام. د طالبانو جنایت بیانوي کنه عکس خو د ښکاری لکه تم چې هیبتي یاره دا عکس د خوند راکې ورکه خبره اوریدل دم نه ارزيږي. پوسوي د کسان راخلو چې خپل ولایت ولسوالۍ په نوم باندې راځي. د کندوز علی آباد کندوز علی آباد ولسوالۍ د دې هم غږ ناراضي ولا نه پیغام د یک ولسوالۍ والا دا څوک دا هم عکس د هیبتیانو د هیبتي خرچ چې عکس لګول یې نه راخلی ملګرو کنټرول ته چې څوک ناسي د هیبتي خر عکس لګول او هغه ډایرکټ ورو هغه کوي بالکل بلاک کوي. دلته براواخلو پروان صاحب خلاص ته د هیبتي زناورانو جنایت بیان کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاری صاحب، پروان کې طالبانو 4-5 کاله مخکې د اختر مبارک شپې چې اخري تراویح وي، په تراویح اخري دعا کېدله. د عبدالوکیل په نامه باندې چې خپل 2 منه مټای راوړي او تراویح اخري ختم ته دا وحشیان راغله. د 100 کسانو یا 90 کسانو په منځ کې دا راونیو ضربه یې کړه. حتی چې هغه داونه اوسه پورې جماعت کې داخل کې ټول دا اوري به خلک وشهیدان. عبدالوکیل په نامه باندې د تراویح اخري شپه باندې هغه منډه کړله. مولوي صاحب غېږ کې راونیو. مولوي صاحب ورته ویل د خدای جل قدې خو څه ګناه نه ده کړې ده و خنزیر وله منې چې سړی خوشې کړه. د ملا په غېږ کې چې ضربه کړې دغه خپې لګېدلې، بیا ملا ویرې د خوشې کړه. بیا هغه سړی ضربه کړه 2 جاوره مرمۍ وشتلې وې چې 2 کسان د جومان ډېر اوچت و، دغه ځای نه ښکته خیس کړی، هغه 2 خپې مات شوې وې. دا د یو جنایت. دوم جنایت د یو سړي د خپل د زوی په واده کې سیل کړی و. د زوی اردو کې مو دا دغه د اطراف کورونه دي قاری صاحب محترم چې دغه تشنابونه لږ لري وي کنه تشنابونه دا چې د شپې سره غشت زی د خپل انګور یا د خپل خزې په چپلکو کې زی دغه تشناب تزی په مغه تشناب نشبیر تراوزی موږ ځان نیولې د 3 ساعته په دغه کې پاسه یو رقم چشنیار موږ ورته یازغي په دیو کې پیاده به ولې و دا چپلک انټرنیشنل په دې کې پیاده به ولې پاس غره تشبیه ولې اول تر نه مخ نه ځای پرې کړو بیا وګ نه پرې کړو پوزه پرې کړو هر بدن نه لګ ځای نه پرې کړو ما دغه غوړي خلک دم چې دروسو کوی خپل کلیوالای ویني ګوره دا به ورځ په محشر باندې دا درو معلومي هغه انسان دونه په ضرر هغه باندې کړ اخر په تیګو باندې وجل په مرمۍ نه وشتلای هغه دا غ باندې کړ بل دریم جنایت دارې نو ویډیو شیر کوي کله نظام سره او زمنګ د خبرو سره تاسو موافق یاس ویډیو شیر کوي او هیبتي زناوران را منشن کوي چې دوه په مثلا په کومنټونو کې غاپي او د خلکو د خلی واوري چې ولس تاسو نه څومره کرک لري نفرت درنه لري
اوس را منشن کې دا ټول تر اوغړي ډیر مهم د نن به صرف جنایات بیانېږي په سټوډیو کې ماته ملګری ښکاری ملګرو چې د ولایت ولسوالۍ نومونه لیکي نم راپورته کوم لطفا د ویډیو نه تاسو وځي بیرته د نوم په ځای باندې ولایت د ولسوالۍ په نوم راشي هغه څوک دی راشي چې ډایرکټ د هیبتي زناورانو جنایت بیان کوي نور به کیسې دلته نه کوو فقط جنایات د په یو د قدوه د خو کې بیان کی بل قاری صاحب دریم سټوري یو کله چې هغه تنه حکومت سره طالبان شته دي دواړه وتلا شي هلته د یو کلی سړی ورزي واده ته دعوت شوی طالبان هم راځي دلته دا چې راځي دا طالبان ته نه پښتنه کوي څلور واړه درونه دي یو پلا ځامن دي دا طالبان دی الک نه پښتنه کوي چې دا طالبان شهیدانیږي او کومړي مرداریږي وای دا شهیدانیږي وای دا اردو شهیدانیږي کدا مرداریږي وای دا هم شهیدانیږي وای دا ولې وای دا ځکه چې تاسو چې کوم یاسي په عقیده باندې جنگ کوي پوه نه یاسي چې دا د افغانستان د اسلام د پر جنگ د کړ پر دې پر جنگ ته جنگ د پر دې د خو تاسو صرف په عقیده باندې جنگي ځکه تاسو موږ شهید ویل شو او ملي اردو ځکه هغه کیږي چې هغه د ناموس نه د خاور نه د وطن نه په کلک سره دی پاکي دی باندې شهیدیږي دا سړی به ولې د منډیکول په یو ساحه کې ونه کې ځوړن کړي د درې سروش په تړه به وخت کېبل به ورته است او د غوخه به تنه پر کول وهابای تر هغه وخت پر خو به شو د قوم ته بیا راوس پر به تر هغه او د الله رب العزت هغه کاته ګوره چې سبا د کلی خلک جوړ شو د څلور وړرونه د کلی د طالبان وېسل تاګاو ته پوری وځي تاګاو کې په کرولا کې سپارې دي نور طالبان د ځان هغه کې د الله رب العزت کاته ګوره د ډرون راځي په د کرولا باندې لګي څلور وړه مداريږي قاری صاحب څلور وړه د خلکو دعاګانې ورته سیو کنه دعا په موږ څلور وړه مداريږي ډیره مننه نور موږ ته وخت السلام علیکم ډیره مننه مخکې جنایات تر ډایرکټ دا اوس فعلا کوم جنایات چې د نن په ګورتیپا کې روان دي او دغه طالبان ښه صحیح پوهېږي چې دا ګورتیپا چېرته ده او کوم ځای کې ده چینتیپا ګورتیپا عمرخیل دا ټول مکمل په هغه ځایو کې دي چې اوس فعلا د طالبان حکومت پکې روان دی په دې ځای کې دا اوس په کوم حالات باندې طالبان چې خلک بیا چې تا مثلا جاسوسي کړي فلان دي کړي ویډیو سره شیر کوي هیبتي زناوران را منشن کوي چې دوه کومنټونو کې غپېدل د سخوند را کوي او تاسو دغه هر یو جنایت چې دوه کړی دا هیوادوالي بیانوي د هر یو یاداش کوي دا یاداش کوي چې موږ د یو کتاب جوړ کړو چې د هیبتي خنزیرانو زر جنایتونه د هیبتي خنزیرانو زر جنایتونه 1000 جنایات طالبان خنزیر داسې به یو کتاب جوړو مهرباني دمو کې قاری صاحب محترم زر خو ډیر کم دی یار دا تعداد ډیر کم ویل دا چې زیات ویل بهتره وي زر خو به دا زه خپل بیان کوم دا فعلان چې کوم حالت روان دی جلیل نومیږي د قومندان صاحب سلطان زوی دی په خپل په چنتیپا کې ژوند کوي خپل کور لري ژوند لري د هغه غټ رورې په د درمن په سر باندې مړ خپل درمن کړي وو د مې درمن دو شپې په باندې پروتو چې دا غلوي نسی هغه مړ کې چې ته جاسوس دی هغه رورې به ولای دا فعلان 2-3 میاشتې هم نه کیږي 2 میاشتې هم نه کیږي ډېر چې اوس 3 سال ورځې به کیږي دا اوس د طالبانو سره د سپینګيري ورته ورزي مشران ورته ورزي کشران ورته ورزي واړه ورته ورزي خزه ورته ورزي ټول ورته ورزي چې دا اخلاص کوي نه پریدي نه خلاصي وای دا مونږ جاسوس نیولای نه جاسوس دی نه بل شي دی خو صرف نو غواړي چې جنایات وای ورا څه جنایات وای چې په بمونې څنګه خلکو والو زول سو کې حلال کړل سو کې ټوک ټوک کړل دغه جنایتونه تالي دلی کړی دي تاسو دغه جنایتونه مې ورته لیدلې دي زمونږ په خپل کلی کې شنوار ورته نفر وړای د ځان سره خپل په یو میاشت 2 میاشتو کې حتی د سکارونه پرې باندې کړي چې پیچکش سور کړی دی په غوګو کې ورته نوښته دی پیچکش سور کړی دی هغه چا دا کیسه هغه چا کړی دا چې خپل سپینګیره او دغه خپل جسد د الګ جسد منځلای او هغه ویل چې حتی د مورزاتیان ورته سوري کړي ول په دې باندې چې دنه چې شی واخلي او چې شی ورته وای خو مجبور دی هغه انسان ورته وای چې و ما دا کار کړی دی دوه خو د څه ورته نه وای چې دا د دې کار لپاره مونږ تاسو دلیل کوو یا د رقم ته وو یا د رقم ظلمونه در باندې کو خو لنډي مسلې تر اعظم چې دغه انسانان په دغه خلکو باندې د ظلم کوي ورته چې شی وای چې تصرف وای چې ما دا کړی مونږ تاسو سره کار نه لرو تا مونږ پریدو خوشی کوو دي خدا نفر په دا رقم باندې مړ کړی او چې نور ځتی صاحب کې نه و او د مرمیګانو ځای په باندې معلومېده چې وشته و وینم ترې نه راغلی داسې حالت باندې دا بیچاره وشته و په سړک باندې پروت او 2 میاشتې هلته پروت څوک خبر نه و چې نفر یې دلته ورتولی بعد له هغې نه موټروانانو چې خلک وروره جنایت دې ته وایي چې تا ویلې چې پیشکش یې سور کاوه په غوږو یې ورنویسته حتی مورزادي دا یې ورته سوري کړي وو بس دغه خلاص نور ټوله قصه یې مه کوه چې بیا ډېر وخت نیسي نور دې خواته راځم چې دغه خلک زمونږ په کلي کې یو سړی دی په نامه د شیرخان د هغې د کاله مخې سره کله چې یو طالب په موټرسایکل باندې روان دی او د دې په خوا کې یو بزګر په ټیکټر کې ناست دی زی خپل کار پسې د ده نه مخکې کېږي دی دغه ټیکټر دروي او دا سړی وهي چې ته ولې زما نه مخکې سوې دغه انسانیت دی
دا سړی په دې حالت باندې دومره بل جنایت دا بل جنایت وای خو ته قصې مونږ خپل کله چې د کندوز نه راوتښتېدلو د خپل کلی نه چې راوتلو دغه طالبانو مونږ غوښتل چې د سیند نه دی غاړ را پریوزو یعنی چاردرې په لور ته راواړو ځکه دا نورې لارې ټولې بندې وې په نامه د قومندان به زه درته وایم قومندان سیلاب ورته ویلې مخه ټول نوم وایي وروره دلته مه خلکو ته یو دقیقه 2 دقیقې واخه ته صرف جنایت وایه او ته یو کس په غوږو څو هغه کبل دسته که ټوله قصه مه کوه که نه خانو سمه ده بس درته صرف جنایت وایه هغه جنایت اصل پوینټ وایه صحیح ده اصل پوینټ دا و چې مونږ په دننه کیما کې ناستو په مونږ ډزې کړي دي او په مونږ کې حتی بیرون مالونه وړالو غویان وړالو هغه په مرموګه باندې ولګېدل اوس هغه نه چې د کافرانو په جام کې نه خیر اوسې